د سندرغاړي ګلپاڼي په اړه خبر چلیږي چې هغه نن په پېښور کې په ډېره بېدردي او ډېره بېرحمي سره ظالمانو ووژله. دغه خبر د څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل شوی ده او د ګلپاڼي مینوال ورته ډېر زیات خفه دي. ملګرو، ښایسته سندرغاړي ګلپاڼي چا، ولي او د څه په خاطر ووژله او په دې خبر کې څومره حقیقت دی؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمن دوستانو، ګلپاڼه چې د پښتو ژبې یوه ډېره ښایسته او مشهوره سندرغاړې ده، د هغې په اړه باندې یو ډېر افسوسناک او دردونکی خبر راغلی دی چې پکې ویل کېږي هغه نن ظالمانو په پېښور کې په یو وسلوال برید کې له منځه یوړه. د ګلپاڼې په اړه دا ویل کېږي چې ګلپاڼه یو ورور او شپږ خویندې لري او په سوشل میډیا دا ویل کېږي چې تېر ماښام یې په کور باندې څوک راوختي وو او هغه یې په خپل کور کې په ډزو ویشتې ده او له منځه یې وړې ده. قدرمن دوستانو، په دې اړه موږ پوره معلومات وکړ او اصل خبره داسې ده چې د ګلپاڼي یو عاشق دی. دغه هلک په ګلپاڼي مین دی او غوښتل یې چې له ګلپاڼي سره ملاقات وکړي. ګلپاڼي ته یې څو ځله احوال ورکړی چې ته زما خوښه یې او له ما سره میلاو شه، خو هغې به همیشه دغه هلک اګنور کول او نه به ورسره میلاوېده. اخر دغه هلک تنګ راغی او تومانچه یې راواخیستله او د ګلپاڼي په کور باندې د شپې ور واوښتل. ملګرو، ویل کېږي چې په دغه شپه باندې ګلپاڼه هم په خپل کور کې موجوده نه وه. کله چې دغه هلک د ګلپاڼي په کور راوختل نو د ګلپاڼي ورور په کور و. کله چې د ګلپاڼي ورور دغه واقعه کتلې ده چې یو هلک د دوی په کور راوړي نو سمدستي یې پولیسو ته ټلیفون کړی دی او هغوی یې راغوښتي دي او پولیسو هم په وخت کاروایي کړې ده او دغه هلک یې ګیر کړی دی. د دې واقعې نه وروسته د ګلپاڼي په اړه په سوشل میډیا خبر خپور شو چې د ګلپاڼي کور ته څوک راوښتي دي او هغه یې ختمه کړې ده. ملګرو، دا خبر بالکل دروغ او پروپاګنډه ده. ګلپاڼه بالکل روغ رمټه ده او د خپل میوزیک په کارونو کې مصروفه ده. ملګرو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.